بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د انټرویو دپاره د وخت اخیستلو په اړه معلومات درکړم او همدارنګه هغو دوستانو چې ایمیلونه کړي دي ایران سفارت ته د انټرویو په خاطر باندې د هغې په اړه به هم تاسو سره معلومات شریک کړم چې تر کومه وخته پورې چې چا ایمیلونه کړي دي هغوی انټرویو سکیجولینګ پروسه روانه ده او څوک انټرویو ته غواړي. لکه څنګه مو چې تاسو ته په تېره ویډیو کې د برازیل د بشردوستانه ویزو دپاره د ثبت نام لاره در وښودله، نو بیا هم د هغې ثبت نام نه وروسته ملګري پوښتنه کوي چې آیا سایټ خلاص دی، سایټ کار کوي؟ چونکې موږ ورته ثبت نام هم کړی دی، ویډیو هم شریکه کړې ده یوټیوب چینل کې، خو بیا هم د ویزو دپاره ثبت نام کول خلاص دي. تاسې کولی شئ چې هر وخت فورم ډک کړئ، خو د انټرویو اخیستلو دپاره چې دوی کوم ایمیل معرفي کړی و هغه چې دی د اوس لپاره بند دی. هغه ایمیل د جون میاشتې د 2022 کال د جون میاشتې د 12 نیټې نه راپدې خوا غیر فعاله شوی دی، ځکه چې دوی کوم لیمټ د انټرویو یا د ویزو دپاره ټاکلی و په 2022 کال کې هغه پوره شوی دی. نو تر هغه پورې چې هغه دوستانو چې ایمیلونه کړي دي د هغوی د سکیجولینګ پروسه خلاصه شوې نه وي، نو د برازیل سفارت بل کوم ایمیل نه خلاصوي، نه یې فعالوي. خو تاسې کولی شئ چې ثبت نام وکړئ، ثبت نامونه وکړئ، فورم ځان سره وساتئ. هر کله چې د برازیل سفارت کوم ایمیل معرفي کړو هغه به موږ تاسو سره د چینل د لارې شریک کړو او بیا تاسې هغې ته ایمیلونه وکړئ د وخت اخیستلو لپاره. هغه دوستانو چې په 2022 کې فورمونه ډک کړي دي او برازیل سفارت ته یې د 2022 کال د جون تر 12 نیټې پورې ایمیلونه لیږلي دي، نو د هغو د سکیجولینګ پروسه په نارمل ډول روانه ده. د ورځې 50 کسان انټرویو کېږي، نو هغه دوستان دې منتظر اوسي چې ایمیلونه یې کړي دي. تر دې دمه دغه ایمیلونو پروسه د انټرویو سکیجولینګ پروسه تر مارچ میاشتې پورې رسېدلې ده، نو دا باقي دوستانو ته به هم ایمیلونه ورشي، سفارت ته به یې وغواړي او بیا به ورسره انټرویو وکړي. نو هغه دوستان چې تازه ثبت نامونه کوي دوی دې ثبت نام وکړي، ښه خبره ده، ځان سره د فورم وساتي. نو هر کله چې سفارت نوی ایمیل معرفي کړو نو موږ به تاسو ته بیا ویډیو جوړه کړو او هغې ته د وخت اخیستلو لاره به تاسو ته در وښیو. لکه څرنګه چې تېر ځلې په اپاینټمنټ اخیستل کېدو که چیرې په هغه ډول و نو موږ به تاسو سره زه به تاسو ته هغه طریقه په دې ویډیو کې وښیم او که چیرې کوم تغییر پکې راغلی خو بیا به هم تاسو سره شریکه کړو. برازیل سفارت دغه ایمیل د انټرویو دپاره د اپاینټمنټ دپاره مشخص کړی و. صحیح دی چې اوس غیر فعاله دی، د جون میاشتې 12 نیټې نه راپدې خوا غیر فعاله کړی دی ځکه چې دوی د انټرویو لیمټ پوره شوی دی. نو دغه فارمټ دی چې په سبجیکټ کې به اپاینټمنټ ولیکي او سره خوا کې به فول نیم ولیکي. صحیح دی، فول نیم به تاسې خپل نوم به ورته لیکي. صحیح ده، مثلا زه فول نیم لیکم چې باریالی بسمل. صحیح ده، ځان دپاره اپاینټمنټ دپاره هغه کوم همدې ډول باندې دغه فارمټ باندې څه کوم ځان ته ایمیل کوم. او بله مهمه خبره دا ده چې تاسې به په ایمیل کې هیڅ ډول ډاکومنټ نه اټیچ کوئ ورته. که چیرې تاسې دا اټیچ کړئ نو تاسې ایمیل په اتومات ډول څه کېږي، ډیلیټ کېږي. او په باډي کې به ورته که نوم لیکئ، فورم نمبر ورته لیکئ هم صحیح ده، او که دغه ډول باندې دا فارمټ باندې لیکل کوئ هم ښه ده. صحیح ده، داسې په دې ډول ورته فارمټ وکړئ، فارمټ باندې ایمیل ورته وکړئ. صحیح ده، نو دا که چیرې هغه دوستان په داخل افغانستان کې ورسره ولیکي چې ریزیډنټ اف افغانستان، که چیرې نه وي خالص دې خپل نوم ولیکي او په همدې ډول باندې دغه ځای کې د خپل فورم نمبر ولیکي او دا ایمیل دې ورته سینډ کړي.